الله پاک فرمایي ان الذين امنوا دا قانون الهي دی بشکا کسان امنو چې ایمان راوړي دي والذین هادو او هغه کسان چې يهوديان دي ان الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي یعنی امتين د محمد عربي صلی الله علیه وسلم والذین هادو هغه کسان چې يهوديان دي د موسی علیه السلام په دین باندې دي ورنسوارا هغه کسان چې نسوارا دي د عیسی علیه السلام په دین دي وسوابین او بی دین خلق کوكب پرست دستور عبادت کوونکی ان خپل پکې نور مشتري الله پاک فرمایي قانون دا دی من امنه منهم چام چې صحیح ایمان راوړ د دوینا چام چې صحیح ایمان راوړ د دوینا بالله والیوم الاخر په الله پاک او پرز مستنه باندې وعمل صالحا وعمل یکنیک فلهم اجرهم عند ربهم بس ملاوی کی بدوی ته اجر او ثواب دوی پنځ درب دوی باندې ولا خوف علیهم نبوی هیڅ قسمه یې په دوی باندې ولا هم يحزنون بدوی غمجن کیږي په دې آیت کې قانون الهي او د دین رستا په دې رکوع کې خبائث ثلاثه دي په بل رکوع کې به یو خباثت په بل لازم ته دوی یو خباثت ته نقض العهد فی شان الكتاب دا په دوه آیتونو کې دي درش پیته سلور شپیته نقض العهد فی شان الكتاب دا د دوه آیتونو کې ده درش پیته سلور شپیته بل خباثت دویم التحیید للوصول الى الحرام چل جوړول چې په چل حرام ته ځان ورسي نور دوه ایتونه کې 15 شپیته شپږ شپیته دریم خباثت التحیید لاسقاط الواجب دی يهود چل ول جوړول چې کوم شی زمونږ په ذمہ لازم دي چې دا زمونږ د ذمہ نه لري موسی علی السلام نو پختون دی کو چې وا څنګه د اخر کو چې بس مې راغله التحيير لإسقاط الواجب لو شبيتم نمبر آيات يو أبيعيم نمبر آيات پوری او اغا سلورم خباست بيبل رکوع کی رازی ارتكاب معاصي الكبيرة قتلو کی او بے بدنام کی بل سوک الله پاک فرمای واذ اخذنا ميثاقكم یاد کیا وخت چې موږ واخستو مضبوط له استاسونه ورفعنا فوقكم الطور ومن پورته کړو بر استاسونه تور غر برکه تقدیر دی وقلنا او فرمایل موږ تاسو ته خذوا ونسي یعنی عمل ما اتیناکم پاک کتاب باندې چې موږ تاسو له درکړې دی په قوت په کوشش سره مضبوط عمل پیوکړي عمل شو عمل وبسي علم دي واذكروا یاد ما احکام فيه چې په دې کتاب کې په تورات دا علم شو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بشي د ګناهونو نه په دنیا کې او د اور نه په آخرت لپاک فرمای ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړول من بعد ذلك رسد دین لپاک فرمای فلولا فضل الله کچې تنو یو فضل د الله پاک په تاسو باندې چې توفیق د توبې دی ورحمته او نو رحمت د الله پاک چې قبول د توبې دی فضل الله توفیق د توبې رحمت د الله قبول د توبې کچې تنو فضل د الله پاک په تاسو باندې رحمت د الله پاک لکنتم من الخاسرین خامخا تاسو بشوي د تاوانیانو نه اوس 15 شپه نمبر آیات کې دویم خباثت چل جوړول د پاره د ځان رسول حرام وتا الله پاک فرمایي ولقد علمتم خامخا بشک تاسو پیژنئ الذين خلق اعتدوا منكم چې تجاوز کړي استاد سنا په سبت پورز د خالقي په سبت معنا په تعظیم السبت فقلنا لهم فاسمعوا فرمایلا ويت كونوا قردة خاسئين شي تاسو بزوغان ذلیلا الله پاک فرمایي فجعلنا پس موږ ورسول دغه واقعا نکالا عبرت لما بین یدیها هغه چاله را چې حاضر دغه وخت کې چې کوم کې دا واقع پیښیدل ته داوود علیه السلام په زمانه کې کنه اصحاب الایله فجعلنا پس موږ ورسول دغه واقعا نکالا عبرت لما بین یدیها هغه چاله را چې حاضر دغه وخت کې وما خلفها او هغه چاله را چې رسل دینو وموعظه او منغا لوی نصيحت وګرځولو د للمتقین د پاره د پرهیزګارو د دې امت او د دې امت سره ویریات هغه وخت قال موسی لقومه تدین رسل د غدریم خباست چې چل جوړولو چې کوم شی زموږ په ذمہ باندې لازم دی چې غل دي الله پاک فرمایا هغه وخت قال موسی لقومه چې فرمایي موسی علیه السلام خپل قوم ان الله یامرکم بشک الله پاک حکم کوي تاسو ته تسبحوا بقره چې تاسو اعلی لکه یو وقوا
قالوا دویل اتتخذنا هزوا آیات نسم لر پټو قبان ټوکی کې موږ سره دوغال اړول کې څه مقصد دی قال موسی عليه السلام تو فرمایل اعوذ بالله زان بچکم په الله پاک سره یا پناه نسم په الله پاک سره ان اكون من الجاهلين د دین چې شم د جاهلانو نه قالوا ابو ویل بني اسرائيل ادعو لنا دعا وغواړه زمونږ لپاره ربک د خپل پروردگار یبین لنا چې صفا صفا بیان کې مونږ ته ماهیا سدي عمر د دی غوا ورته مراد ترجمه یادوي ماهیا به څنګه ترجمه کوو سدي عمر د دی غوا سدي عمر د دی غوا د مراد ترجمه قال موسی عليه السلام تو فرمایل انه یقول بشک الله پاک فرمای انها بقره چې بشک د یو څه واده لا فارد نزاړه ده ولا بکر او نو واړه ده عوام مینساله ده بین ذالک ما بین د ما ذکر کی یعنی ما بین د فارد او د بکر کې د خزوانه ده بس لا فارد نزاړه ده ولا بکر او نو واړه ده عوام مینساله ده بین ذالک ما بین د وړي او د زړې کې ده ففعلوا فسوقي تاسو ما ته مرونه کار تاسو ته حکم کیږي چې ډیر پښتنه مکوي قالوا بي بني اسرائيل ادعوا لنا دعا وغواړه زمونږ لپاره ربک د خپل پروردگار نه یبین لنا چې بیان کې موږ ته مال او واجس د رنگ دی وا رنگ څنګه دی قال موسی عليه السلام تو فرمایل انه يقول بشک الله پاک فرمای انها بقره بشک دادا سوالا صفراء چې زیاده ده فاقع لونها خالص دی رنگ دی یعنی تک زیاده ده تسر الناظرین خوشالي کتون کولرا قالوا بي بني اسرائيل ادعو لنا دعا وغواړه زمونږ لپاره ربک د خپل پروردگار نه یبین لنا چې صفا صفا بیان کې مونږ ته ما هي مراد ترجمه ده سدي صفات د عمل د دی غوا سدي صفات د عمل د دی غوا ان البقره بني اسرائيل دا خبره وکړه بشک دا غوا چې دا تشابه علينا غډ وډ شو په من باندې خو به بل خبره خو وکړه او ان شاء الله لمهتدون بشک مونږه کله پاکي رادو کې لمهتدون خامخا لار مندون کیو رهنمای به الله پاک متحاصل کی قال موسی علیہ السلام تو فرمائے انه یقول بشک الله پاک فرمائے انها بقره بشک دا داس غوادا لا ذلول ندا محنت کوونکی تثير الارض چقل بکویز مکلارا دا ترجمه دي لیکلو ده لا ذلول ندا محنت کوونکی تثير الارض چقل بکویز مکلارا ولا تسقي الحرث او نخلو بوي فصل لرا فارق چلولو سرا ولا تسقي الحرث او نخلو کوي فصل لرا فارق چلولو سرا مسلمه روغدا ګوډا یاړنده نه ده مسلمه روغدا ګوډا یاړنده نه ده لا شیه فیها نشته دي د بل رنگ تکي پدې کی حتی کرونا او خنګری هم زیړ لا شیه فیها نشته دي د بل رنگ تکي پدې کی عزیزو تفاسیر لیکلي دي حتی کرونا او خنګری هم زیړ ترجمه بیا وکړه انها بقره بشک دادا سی وعد لا ذلول ند محنت کوونکی تثير الارض چقل بکویز مکلا ولا تسقي الحرث او نخرو کوي فصل لر پارک چلول سرا مسلمه روغدا ګډیا دندنه لا شیه فیها نشته د بل رنگ ټکی پدې کی حتی اخرونو خنګریم زیر دي قالوا بني اسرائيل الان جئت بالحق واستارات کو پورا بیان سرا حق نه مراد پورا بیان فذبحوها نو یالا لکړه دی والا وما كادوا يفعلون نو دوی چې دا کار کړي مخکې د بیان نه